د موثقو سرچینو په حواله په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان مذاکرات بې له کومې پایلې درېدلې دي. د سرچینې پر وینا د پاکستاني ټیم مشر په ترکیه کې له افغان لوري غوښتي چې ټولې هغه ډلې چې په پاکستان کې بریدونه ترسره کوي افغانستان ته راوغواړي او دلته یې کنټرول کړي. خو افغان لوري په ځواب کې ویلي چې یا د ډلې دوی پورې نه بلکې د پاکستان عضبه دي او د هغوی د کنټرول مسؤلیت په پاکستان پورې اړه لري. یوې معتبرې سرچینې یک تلویزیون ته ویلي چې په ترکیه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرو اترو پر مهال د پاکستاني ټیم مشر له افغان لوري وغوښتل چې ټول هغه ډلې چې په پاکستان کې بریدونه ترسره کوي افغانستان ته راوغواړي او دلته یې کنټرول کړي. پاکستان همیشه د پوره خپل مخالفین چې د سره څوک په جنګ کې واقع وي مختلفو تهمتونو باندې توري، کله په هغې باندې د انډیا الزام لګوي، کله په هغې باندې د چا الزام لګوي. اوس په موجوده دور کې دوی یوه پلمه او بهانه موندلې ده، په جنګ کې دوی مات راغلي دي. موږ ټوله پر افغانستان باندې اړوي چې پاکستان خلاف افغانستان خاوره استعمالي کړي. الحمدلله ثم الحمدلله موږ په خپله خاوره باندې شتون لرو، موجود یو. دا غوښتنه د منځګړو استازو قطر او ترکیه هم حیران کړل، ځکه دا د پاکستان د کورنیو ډلو پر افغان لوري د کنټرول غوښتنه ګڼل کیږي. افغان لوري بیا په ځواب کې وویل چې یا د ډلې د دوی مربوط نه دي بلکې د پاکستان پورې اړوند دي او د هغوی د کنټرول مسؤلیت په پاکستان پورې اړه لري. په همدې حال کې د پاکستاني پلوي غوښتنه دا وه که په پاکستان کې د ټي ټي پي لخوا کوم بریدونه وشي افغانستان باید د هغه برید غچ واخلي او تضمین ورکړي چې ټول هغه ډلې به کنټرولوي چې له افغان خاورې پر پاکستان بریدونه تنظیموي. افغان لوري په ځواب کې وویل چې د پاکستان دننه بریدونه د هغوی د امنیتي ځواکونو دنده ده، خو افغانستان ژمنه وکړه چې هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي چې د دوی له خاورې د پاکستان پر ضد عملیات ترسره کړي. په بدل کې افغان لوري له پاکستانه وغوښتل چې د افغانستان هوایي حریم او د امریکایي ډرونونو تګ راتګ به له خپلې خاورې کنټرول او د داعش له استعمال څخه به مخنیوی یقیني کړي. د پاکستاني پلاوي له لومړۍ هوکړې وروسته له ټلیفوني مشورې په شا شول. جنرال شهاب اسلم د پاکستان د مذاکراتو ټیم مشر ویلي چې پاکستان نشي کولی د امریکې د بې پیلوټو الوتکو پر تګ یا د داعش فعالیت تضمین وکړي. د افغانستان لپاره د قطر سفیر په غونډه کې یادونه وکړه چې دا د افغانانو یوه اندېښنه ده. جنرال شهاب وویل چې امریکایي ډرونونه د قطر له هوایي اډې افغانستان ته تیریږي او د قطري سفیر په ځواب کې وویل چې دوی له امریکا سره تړون لري. بیا پاکستاني جنرال هم تړون یاد کړی چې په هغې کې د افغانستان د هوایي حریم د نقض موضوع شامله ده.